غمونه پریشانیانې ټینشنونه د دې یو وجه هغه دا هم ده چې په انسان باندې قرضونه وي او قرضونه دا یو لوی امتحان یوه لویه پریشانی ده خو الحمدلله زمونږ او ستاسو دین داسې یو ښکلی دین دی چې مونږ ته یې لکه څنګه چې د غمونو د ذهني پریشانیانو د ذهني تکلیفونو د دې علاجونه راښودلي دي دغه شان د قرضونو علاج هم مونږ ته خپل دین کې هغه بیان شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم په صفا صفا الفاظو باندې خپل امت ته داسې دعاګانې ښوولې دي داسې اذکار داسې وظیفې مونږ ته بیان کړي دي که هغه انسان عملي کړي او په یقین سره زمونږ دا یقین دی چې دا دعاګانې د دې په وجه باندې به رب العالمین دا قرضونه د انسان ادا کوي اگر که په کروڑونو په لکونو ولې نه وي خو یقین او همت دا پکار دی همت د دعا پکار دی او د دعا په وخت کې دا یقین کول چې زما دا دعا به قبلیږي دعاګانې هم دې باب کې ډېرې زیاتې دي خو مختصر لنډې دعاګانې چې عام خلک دا یې زده کي علماو ته الحمدلله ډېرې دعاګانې یادې دي خو موږ وایو چې عام خلک د دې اذکارو سره اشنا شي عام خلک دا دعاګانې زده کي او یقین په الله تعالی باندې مضبوط شي اوله دعا ترمذی شریف کې روایت ده اسانه دعا ده دو درې ټکي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اسانه دعا د دې دعا فضیلت اوراول علی رضی الله تعالی عنه حدیث بیانی چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کلمې ښودلې دي داسې ذکر یې راته ښودلی که په انسان باندې د غر عمره قرض وي الله به ورله ادا کوي لو كان عليك مثل جبل سير دينا أداه الله عنك کتا باندې د سیر د غر عمره دا یو غر دی ډېر غټ غر په دې عربو کې دومره قرضونه پتا وي او دا دعا دې په یقین سره وویله نو ستا قرضونه به الله ادا کوي بار بار به دا دعا وي په معنا کې به سوچ او فکر کې نو انسان ته به دا قرضونه دا ټول به ورته ادا کولی آسان شي الله به ورله توفیق ورکړي دعا واورئ معنا یې زده کوي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اے الله اكفني اے الله ما واړوا ما لرکا بحلالك معنا دا ستا په حلال رزق باندې می واړوا عن حرامك د دینه چې زواقع شم په حرامو کې اے الله حلال مال را لراکا چې سود ونه کما ګناهونه ونه کما د پیسو د پاره قتلونه ونه کم ظلمونه ونه کم الله د خپل خزانونه حلال مال راکا او په دې حلال مال باندې ما د حرامونه بچ کما د حرامونه واړوا څومره ښکلې کلمه ده اللهم اكفني الله ما لرکا اے الله ما واړوا بحلالک ستا په حلال رزقونو باندې عن حرامک د واقع کېدو نه په حرامو کې چې تا حرام کړي دي پاغي کې واقع نشما واغنني او مالدار کما بے پروا کما بفضلک ستا په فضل باندې عمن د هغه چا نه سوا که چې ستا نه علاوه دی الله چې بل چاته محتاج نشمه
شرکونو کې واقع نشما بل چاته لاس وګد نه کم رب العالمین تا ته لاسونه پورته کوما الله د تا نه غواړم رب العالمین هم ته راله راکه واغنني ما مالداره که ما بې پروا که بفضلک په خپل فضل او مهربانۍ سره په خپلو مالونو سره الله چې تا سره کومې خزانې دي د چا نه مې بې پروا که عمن د ټولو هغه چا نه سوا که چې ستا نه علاوه دي یوه دعا دا شوه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. یوه بله اسانه دعا دا غوم د قرآن یو آیات دی او ورسره یو دوه ټکي دي چې دغه دعا انسان وای نو که د احد د غر عمره قرض وربانی الله به قرض ادا کوي او دا زده کول پکار دی عزیزانو او دا یادیږي دا د څوک نه وای چې زما ژبه پې نه وړي من خو امین یو نه دا دین راغلی هم د دې ټولو مسلمانانو دپاره دی که امی وي که ملا وي. دا حدیث هم تبرانی کې دی سندن صحیح دی. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلاة والسلام معاذ رضی الله عنه ته وویله الا اعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل احد دينا لأداه الله عنك. دسی و دعا تنخم که د احد د غر عمره قرض در باندې وي او دغه دعا دی ویله نو ستا قرض به ادا کیږي ختمیږي به. وی نبی علیہ الصلاة والسلام راته دا دعا ویله اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتذل من تشاء تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. دا دعا دا نو که دا انسان وی دغه انسان چې څومره قرضونه وي دا به الله رب العالمین ادا کوي. ترجمه واورئ اللهم مالک الملک اے الله اے د ټولې بادشاهۍ واکدارا چې ټول واک ستا په لاس کې دی اے رب العالمین ته واکدار ته صحیح بادشاهي د بادشاهانو بادشاهي تؤتي الملک من تشاء هغه ذات چې ته ورکوي بادشاهي چاته چې ته وغواړې وتنزع الملک ممن تشاء او اخلي بادشاهي د چانه چې وغواړې وتعز من تشاء عزت ورکې چاته چې وغواړې وتذل من تشاء ذلیل کې څوک چې وغواړې رب العالمین چاته چې ته اراده وکړې چې دا ذلیله کم نو ته یې ذلیله کې بیدک الخیر ستا په لاس کې ټول خیرونه دي انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر څه باندې قدرت لرونکی بادشاهي ورکې بادشاهي اخلي عزت ورکې عزت اخلي رب العالمین دا ټول ستا په قدرت باندې دلیلونه دي. نو رب العالمین زمام یو درخواست دی رحمان الدنیا والآخرت اے هغه ذاته چې ته رحم کوونکی په هغه چا باندې چې په دنیا کې دی او که په آخرت کې دی ورحیمهما او رحم کوونکی خاصه په دنیا والا او په آخرت والا باندې تعطیهما من تشاء تو ورکې د دنیا او د آخرت نعمتونه چاته چې وغواړې وتمنع منهما من تشاء منکې د دې دواړو نه د دنیا او د آخرت د خیرونو نه چاته چې ته وغواړې ارحمني رحمتن الله په ما باندې یو رحم وکا خاص رحم په ما وکا تغنینی بها عن رحمت من سواکا دا سه رحم چې ته په ما بے پروا کې
د نورو خلکو د رحمتونو نه، د نورو خلکو د رحمونو نه ستا نه علاوه چې څومره رحمتونه دي چې د هغې نه زه بې پروا شم او ستا د رحم هغه طالب او هغه غوښتونکی جوړ شم. الله داسې رحم په ما باندې وکړي. نو دا دعا ده: اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. یو بل دعا ده، اغم ډېره ښکلې دعا. ابو داود کې دا روایت دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه. هغه وایي دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم المسجد. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل جماعت ته راغی. یو سړی په جماعت کې ناستو د انصارو صحابه کرامو نه ابو امامه نومې و. نبی علیه السلام ته تپوس وکړو. ګورئ د تپوس او جواب کې ډېره ښکلې فایده ده زده کوئ. یا ابا امامه ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاة. او ابو امامه په دې جماعت کې څه کوې؟ د لمونځ ټیم نه دی او ته راغلی دلته ناست یې. هغه ورته وویله هموم لزمتنی و دیون رکبتنی. د الله پیغمبره غمونو کې راګیر یم او په قرضونو کې ډوب یم، ډېر پریشانه یم. ګورئ دا دعا هم د پریشانیانو دعا ده او هم د قرضونو دعا ده. نبی علیہ السلام ورته وویل افلا اعلمک کلاما اذا انت قلته اذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك من مهبة الوحي. د پیغمبر د سینې نه د پیغمبر په الفاظو باندې دا خبرې دې صحابي ته بیان شوې او د صحابیم پوره یقین و چې زموږ پیغمبر قوي خبرې کوي. داسې خبرې به ته وښیم، داسې ذکر به ته وښیم، داسې دعا به درته وښیم چې دا دې وویله غمونه به دې ملاړ شي، ختم شي، او قرضونه به دې ټول الله رب العالمین ادا کی. وای ما ورته وویله چې ولې نه د الله پیغمبره داسې یوه دعا راته وښایه. وای نبی علیه السلام راته وویله چې سحر ماښام کې دا دعا وایه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دا دعوايا صحابي فرمائي ففعلت ذلك فورا من بعمل شروكو بوي فأذهب الله همي وقضى عني ديني. الله زما ټول غمونه ختم کړل او ټول قرضونه هغه زمان رب العالمین هغه ادا کړل. نو که په داسې یقین سره دعا وشي نو زمونږ رب هم هغه رب دی. خو دا زمونږ چې دا دعاګانې ډېرې نه قبلیږي، دا ذکرونو کې ډېرې فایدې نه دي پاتې. د دې دا معنا نه چې د ذکر کې تاثیر نشته، مونږ کې فرق راغلی. څه په ګناهونو کې ډوب یو، څه په ظلمونو کې، څه په حرام خورۍ کې، او څه مو په دې دعاګانو باندې یقین نشته دی، څه په مطلب نه پوهېږو. نو چې کله په یقین سره او د دعا په مطلب باندې سړی پوه شي، دعا وکړي، الله یې قبلوي. ترجمه یې واورئ: اللهم انی اعوذ بک، ای الله زه پناه غواړم پتا پورې پناه نیسمه. د پناه ځای مې ته د څه شي نه پناه غواړم؟ من الهم، د غمونو نه، والحزن، او د پریشانیانو نه. هم ویل کېږي راتلونکي غمونه چې سړی ورته په غم کې چې دا به زه څنګه ادا کوم. حزن ویل کېږي مخکني غمونه ترایات شي، بس په ژړا شي، خفه شي، ټول عمر خفګان. د دې دواړو نه پناه غواړم. واعوذ بک من العجز والکسل، الله زه تا پورې پناه غواړم د کمزورۍ نه او د سستۍ نه. اکثره خلک دعا نه کوي،
عجز ویل کېږي چې توفیق ورته نه ملاوي، لاس یې نه پورته کېږي او سست وي. واعوذ بک من الجبن والبخل، الله زه پناه غواړم پتا پورې د بزدلۍ نه، والبخل او د کنجوسۍ نه. واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال، ای الله زه پناه غواړم د دې نه چې په ما دې قرضونه غلبه وکړي، زه په قرضونو کې ډوب شمه، وقهر الرجال او د خلکو د تسلط او د خلکو د غلبې نه مې موساته، د ظالمانو د غلبې نه، د قرضدارو د غلبې نه. نو دا دعا چې انسان ووایي دا قرضونه ادا کېږي، لکه څنګه چې د دې صحابي دا واقعه ده. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو یقین مضبوط کړي او رب العالمین دې مونږ له توفیق راکړي چې دا دعاګانې وکړو او الله دې زمونږ او ستاسو قرضونه ادا کړي. آمین يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.